سلامونه او نیکې هیلې په خیر راغلی. نن راځو ګوګل ډرایو باندې به خبرې کوو چې ګوګل ډرایو څه شی دی. واټ از ګوګل ډرایو. نو موږ د ګوګل ډرایو باره کې مختصر معلومات در کوم چې ګوګل ډرایو څه کار کوي، د څه دپاره استعمالیږي. نو راځئ د ویډیو کې ما سره وګورئ. راځو د ویډیو ته. ګوګل ډرایو دغسې یو شی دی چې مقصد لکه انټرنیټ تا ته کله چې ته جیمیل اکاونټ ولرې، جیمیل اکاونټ طریقه ما مخکې تاسو ته ښودلې وه چې څنګه کولی شو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو اوس راځو ګوګل ډرایو څه کار کوي. ګوګل ډرایو دغه کار کوي چې مقصد موږ او تاسې سره اړین ډاکومنټس، پکچر یا کم اړین څه انفارمیشنز وي هغه موږ تاسو دې کې سیو کولی شو. ګوګل ډرایو دا تاسو چې کله جیمیل اکاونټ ولرئ تاسو ته جیمیل 15 GB سپیس درکوي یا حافظه یا سټوریج درکوي. صحیح ده. راځئ زه تاسو ته شو کوم ګوګل ډرایو به خلاص کړو. کله چې تاسو جیمیل اکاونټ ولرئ، تاسو لکه اوس ما الریډي اکاونټ خلاص کړی دی کې، نو تاسو کولی شئ دا په دې کې ساین اف کوئ. صحیح ده. خلاص کړئ دا یو په یو تاسو ځان سره. نو زه راځم دلته ګورئ تاسو که د لیفټ سایډ بره کارنر کې دغه خلاص کړئ نو دلته لیکل دی ګورئ 15 GB دا لاندې بای سټوریج سره لیکل دي 15 GB چې ما 3.6 MB الریډي یوز کړی دی، یعنې 3 MB ما یوز کړی ده. نو تاسو دلته اړین معلومات دلته سیو کولی شئ. صحیح ده. چې هر څه معلومات وي تاسو دلته هغه سیو کولی شئ. نو زه اوس یو ډاکومنټ دلته راوړم چې دا لاندې پلس علامه دی، دې باندې به کلیک کړئ. اپلوډ دی، سکین دی، ګوګل ډاکومنټس دی، ګوګل شیټ دی، ګوګل سلایډ دی، اینډ فولډرز دی. که فولډر تاسو کلیک کړئ تاسو بهو تاسو فایل مینیجر ته یوسي، یعنې ګیلري په طرف باندې تاسو هغې ځای نه اپلوډ کولی شئ. اپلوډ چې دې نه هم تاسو کولی شئ دلته خپل ډاکومنټس راوړئ. زه ډاکومنټس باندې کلیک کوم. دلته ماته څه شی پکار دی، پښتو کورس ما دغه زه کلیک کوم، دغه ډاکومنټس دلته راوړم. دا ما سره یو په یو څه شی شي دلته راشي. د لږ ټایم نیسي چې کله دلته راځي نو هغې لپاره به لږ ویټ کوئ. صحیح ده. زه یو بل هم راولم PDF په شکل کې. اپلوډ ډاکومنټس، پکچر هم تاسو راوستلی شئ، هېڅ مشکل نشته. انشورنس نیو فایل دغه زه راولم دلته. نو دا به ما سره دلته راځي ګورئ تاسو. نو مقصد په دې طریقې سره تاسو دلته 15 GB ډیټا په اندازې سره تاسو خپل ډیټا یا ډاکومنټ سیو کولی شئ. سیده دغه د ګوګل ډرایو کار دی، یعنې دا به انټرنیټ ستاسو د موبایل هیڅ حافظه نه ډکوي. دغه حافظه 15 GB حافظه تاسو ته انټرنیټ درکوي چې تاسو دلته هر څه اپلوډ کولی شئ. پکچرز وي، ډاکومنټس وي یا اړین انفارمیشن خاص کوم ډاکومنټس وي تاسو سره دلته سیو کولی شئ. دا ستاسو د موبایل به هیڅ ځای نه نیسي. صحیح ده. دا انټرنیټ تاسو ته 15 GB فری درکوي. دویم خبر دغه دی چې دلته کم ډاکومنټس تاسو ډیلیټ کوئ که نه، یو ریسنټ دی دلته. مقصد تاسو کم ډاکومنټس چې دلته راوړي هغه به دلته ریسنټ کې راځي. دې ځای نه تاسو کتلی شئ. لکه اوس ما پښتو کورس دلته راوړو، انشورنس نیو فایل مې دلته راوړو. صحیح ده. تاسو دلته کتلی شئ. دویم کې آفلاین، چې کله چې تاسو آفلاین یاستئ کوم ډاکومنټس تاسو دلته راوړي وي هغه به تیزي کې راځي. صحیح دی. آفلاین کې لکه ما آفلاین کوم ډاکومنټس نه اچولي، ټریش ریسایکل بین دی، یعنې ستاسو ډیلیټ شوي ډیټا به دلته ټریش ته راځي. صحیح دی. لکه فار ایگزامپل زه یو څه شی ډیلیټ کوم، دغه انشورنس ډیلیټ کوم دې ځای نه ریموو به کوم دا زه ټو ټراش ریموو ټو ټراش. نو دلته راځم ټرش خلاصوم. دلته زما دا فایل راغلی دی. نه تاسو کولی شئ بیرته ریسټور هم کوئ، ډیټیل هم وګورئ دی او ډیلیټ فار ایور هم، یعنې تاسو د بېخي د دې ځای نه سوچ راکولی هم شئ. صحیح ده. نو که تاسو ریسټور باندې کلیک کوئ دا به هو بیرته راشي دغه فایل دلته کې. دا ګورئ تاسو انشورنس فایل بیرته راغی. او که چېرته داسې بیرته ډیلیټ کومه دې ځای نه نو
دا ډیلیټ کوم دي نه بیرته. نو تاسو دلته د ډیټایل هم درته ښایي سیده ډیټایل ګورئ. تاسو مقصد فریش ته راځم دې باندې کلیک کوم. تاسو د ډیټایل فارم کتلی شئ. دلته ډیټایل تاسو ته ښایي چې د ډیټایل څه شی دی سیده چونکې ډیټایل معلومات نشو کوم د څه شي دپاره ده ځکه زما پبلیک انفارمیشن دی ده. نو دې ځینه دریم آپشن ډیلیټ فار ایور ان سوچه دې ځینه ډیلیټ کولی هم شم دا ګورئ دې ځینه به سوچه ورک شي دلته بیخي بیا نه راځي بیا به تا سره دلته هم نه میلاویږي دا ګورئ ما سره کم انشورنس فایل چې هغه دلته نشته سیده. نو ګوګل ډرایو دغه کار کوي. دریمه خبره په دې کې خاص خبره دغه ده اوس سپیم دی بیک اپ سیټینګ دې سره کار مه لرئ. مقصد کوم اړین تاسو ته څه پکار دي دغه اپګریډ سټوریج چې دی دغه اړینه خبره ده. تاسو سټوریج 15 GB کله ډک شو نو تاسو دې ځینې اپګریډ کولی شئ نو تاسو ځان لپاره سټوریج هم اخیستلی شئ. ګورئ 3 months of 100 GB for 1.89 درهم آفر دی 3 میاشتو لپاره سیده. او که تاسو فور ایور غواړئ نو 7 درهم به درنه کټ کېږي نو تاسو ته 100 GB انټرنیټ دلته درکوي سیده. کلین سپیس هم کولی شئ هلته چې تاسو ته د هغه کلین کولی شئ. بیک اپ اینډ ریزیټ بیک اپ تاسو راخیستی شئ دې نه یعنې ریزیټ کولی شئ. نوټیفیکیشن سیټینګ دی چوز تیم دی کلیر کیچ سایز دی او ټرانسفر فایل اونلی اور وائی فای. ښه نو دې کې خاص خبره بای سټوریج دی. تاسو د دې نه سټوریج اخیستلی شئ. کله تاسو 15 GB ډیټا دلته واچوله نو ستاسو په دې ګوګل ډرایو کې بیا ځینې تاسو د دې ځینه ډیټا اخیستلی شئ. زما انټرنیټ سلو دی ښه کله چې تاسو بای سټوریج باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته ګورئ 100 GB هم تاسو اخیستلی شئ په 7.49 درهم دی منت آفټر. مقصد 200 GB تاسو اخیستلی شئ دلته کې سی آل بینیفټس دلته تاسو کتلی شئ ټول یو په یو به تاسو ته لاندې میلاویږي نو هغه ستاسو خوا چې څومره اخلی دلته ګیټ آفر مقصد دې ځینې تاسو اخیستلی شئ یو په یو. دغه د ګوګل ډرایو باره کې معلومات و. ښه وخت. د یوټیوب چینل سبسکرایب درنه هیر نشي لایک اور شیر ضرور وکړئ.